منظور پښتين زموږ ټول شهید ملګري په سر وهل شوي. دا یو منظم پلان دی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين په اسلام آباد کې تر پیمز روغتون بهر خبریالان سره په خبرو کې ویلي د ګیلمن وزیر د ژغورلو لپاره له ټولو ممکنه لارو چارو څخه استفاده کوي، خو یو څه واضح دي چې په دغه ډول بریدونو او بریدګر تر شا قوي ملاتړ لري او هغه له پاکستاني ریاست پرته بل څوک نشي کېدلی. ښاغلي پښتين د پوښتنې په توګه ویلي دا څنګه امکان لري چې زموږ د غورځنګ ټول ملګري په همدې سر وهل کېږي. عارف وزیر، عثمان لالا او ارمان لوڼي ټول د سر په همدې ځای وهل شوي وو. دا څنګه امکان لري او دا څنګه کېدای شي؟ نوموړي ویلي تر اوسه د پولیسو تورن کسان نه دي نیولي او په وینا یې یو ځل له دې وضعیت څخه راوځي نو بیا به یې حتمي پوښتنه وکړي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم.